د نن یکشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخوندزاده حفظه الله له لوري د امارتي ادارو ترمنځ د وظیفوي تداخل مخنیوي لپاره د ټاکل شوي پلاوي غونډه نن د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ سره ترسره شوه. د ارشاد حج او اوقافو سرپرست وزیر شیخ نور محمد ثاقب ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د مسلمانانو ادارې له مشر مفتی شیخ نورالدین خالق نظر سره لیدلی دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې پر خپله ایکس پاڼه د خبریالانو د ورځې په مناسبت د هیواد ټولو خبریالانو ته مبارکي ویلي. ښاغلي مجاهد لیکلي چې خبریالان د ملت او نظام ترمنځ د وصل استازي دي. افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ پر دوام دا ځل د چین هیواد 10 تنه سیلانیانو هرات ته سفر کړی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي چې د هریرود او مرغاب سیندیزي حوزې عمومي رئیس د هرات ولایت د پاشتان بند د پاتې چارو د بیا پیلېدو په موخه د دغه بند له سیمې څخه لیدنه کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغان پانګوالو له لوري د صنعت قانونو او سوداګریزو چارو پر یو شمېر لویو پروژو پانګونې ډېرې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت د هیواد د ټولو خبریالانو د رسنیزو فعالیتونو ستاینه کړې او رسنیو د پوهو ملتونو د اساس او عامه پوهاوي په برخه کې ارزښتمنې بللې دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د هرات او کندهار پر لویه لاره پر نننۍ ترافیکي پیښه خواشیني څرګنده کړي او له موټر چلوونکو یې غوښتي چې د موټر چلولو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین مراعات کړي. د یادونې وړ ده د نن سهار پیښه کې لږ تر لږه 21 تنو ژوند له لاسه ورکړی او 38 نور ټپیان شوي دي. او وروستی خبر د افغانستان بانک د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمښت په موخه سبا د دوشنبې په ورځ د روان کال د کب په 28مه نیټه 15 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري.